دې آیتونو مبارکو کې الله جل شانو فرمای مخکې د يهوديانو تذکره وشوه دلته اوس الله جل شانو د عیسایانو د هغې د فیصلې تذکره کوي الله جل شانو فرمای وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مونږ د دغه خلکو په نقش قدم باندې یو بل پیغمبر روان کړو چې حضرت عیسی علیه السلام چې هغه د مریم علیه السلام زوی د عیسی علیه السلام د تورات تایید کو یعنی تورات خلاف نه راغله ځان سره یو خبره یاد ساتئ چې یو دی عقاید او یو دی مسائل د نوح علیه السلام نه تر اوسه پورې چې د کومې تذکره قرآن مجید کې راغلی د کومو شریعتونو ذکر چې شوی دی هغه ټول شریعتونه په عقیده کې یو شانتي دي لکه الله جل شانو یو دی الله جل شانو زمکه اسمانونه پیدا کړي دا به ختمیږي بیا به د قیامت ورځي د الله جل شانو توحید وغیرہ څومره چې عقیدې سره تعلق ساتي د کوم څیزونه چې عقیدې سره تعلق ساتي دا ټول مذاهب په هغې کې یو ښه که هغه د نوح علیه السلام شریعت د هغه نه پس که بیا د عیسی علیه السلام موسی علیه السلام داود علیه السلام دا ټول د قرآن مجید پورې دا ټول یو شان دي په عقایدو کې او په مسلو کې فرق دی څه مسلې یو شان دي څه مسلې د یو بل نه مختلفې دي نه الله جل شانه فرمایي چې د تورات چې کوم شریعتو د دې نه پس ما حضرت عیسی علیه السلام راولېږو او عیسی علیه السلام د دغه تورات تایید کو چې دا د الله جل شانه کتاب دی نو مصدقا لما تصدیق کوونکې عیسی علیه السلام لما د هغه کتاب بین یدیه چې دنه مخکې تیر شوی من التورات د تورات نه اوس عیسی علیه السلام لمونږ انجیل ورکړو الله جل شانه فرمای دا انجیل هم پنځه خصوصیاتو پنځه صفاتونه په انجیل کې هغه پنځه صفاتونه کم دي الله جل شانه فرمای واتیناه الانجیل ما عیسی علیه السلام ته انجیل ورکړو فيه هدن یو صفت تاغی دا چې پای کې هدایت الله جل شانه د طرف نه لار خودلو بک هدایت وبک یا احکامات شریعت وبک و نور نو پای کې رڼا وا د دویم صفت ان په هغه کې توحید او رسالت تاغی تذکرہ شوی و ست چې موږ عقاید وایو او دریم الله جل شانه فرمای جو مصدقا لما بین یدیه من التوراة دریم صفت داو چې د تورات تایید هم کو انجیل راغی د تورات نه پس په دې انجیل کې داو چې د دې انجیل نه مخکې د عیسی علیه السلام نه مخکې ستاسو یو پیغمبر راغلی موسی علیه السلام او هغې موسی علیه السلام نه موږ تورات کتاب ورکړو هغه تورات هم هدایت والا کتاب او رڼا والا کتاب دا تایید پس کې موجودو په بایبل کې په انجیل کې موجود دا دریم صفتو څلورم صفت ته انجیل سو وهدن او پای کې هدایت مخکې یو هدایت ذکر شو دا هدایت ذکر د دې څه مطلب دی دوه الفاظ یو شانتي دي او مطلبونه جدا دي مخکینه هدایت هغه احکامات د هغه مذهب او دلته چې دا هدایت ذکر کیږي وهدن او دا هدایت دا د نبی علیہ السلام بشارت ته اشاره ده چې الله جل شانه فرمای چې دی عیسایانو ته ما دا خونه خودلې وه چې ستاسو په انجیل کې چې ستاسو نه پس په پیغمبر راځي اسمه احمد د هغه نوم به احمدي تاسو په هغه ایمان راوړئ او د هغه به تایید کوئ د هغه به تصدیق کوئ نو وهدن په دې کې هدایت یعنی بشارت د نبی علیه السلام د نبوت او د هغه د راتګ چې هغه به آخري پیغمبر بل الله جل شانه فرمای چې دا یو عجیبه صفت پکې چې وموعظة للمتقین کم خلق چې پرهیزګار وو د هغې دپاره پکې ډېره فایده وه په دې انجیل کې یاد ساتئ چې څومره د الله جل شانه کتابونه دي نو هغه ټول کتابونه هغه د فایدې نه ډک دي خو فایده هر چاته نه ورکوي ښه فایده هر چاته نه ورکوي
فائدہ متقیانو او پرهیزګارو خلکو ته ورکوي. دا څومره کتابونه چې بیا اورئ، دا څومره کتابونه چې مخکې تېر شوي سره د قرآنه، څومره ادیان دي، ادیان سماوي، که هغه د تورات دین دی شریعت دی، که هغه د انجیل دی، که هغه د زبور دی، که هغه د صحایفو دی، که هغه د قرآن دی، دا د فایدې نه ډک دي، خو د دې نه هر څوک فایده نشي اخیستی. هغه خلک ته فایده اخیستی چې د الله نه یېرېږي. ګورې نه موږ ناست یو درس کوو، خلک بار مزې کوي، نه رسوي په دې باندې یا وایي موږ پسې خبرې کوي. زه بس تاسو چمړه واړم صبر وکړئ، خو تاسو په مولا نه یې اورېدلي. خبره مې دا کوله، الله جل شانو فرمایي په دې کې فایده ده، وموعظة نصیحت دی پکې، د فایدې خبرې دي پکې، خو د چا دپاره دي؟ للمتقین، د پرهیزګارو دپاره. دا قرآن مجید داسې کتاب دی چې څه خلک د دې د وجې خرابېږي او څه خلک د دې د وجې نه ټیکېږي. یضل به کثیرا ویهدي به کثیرا. ډېر خلک د دې قرآن د وجې نه ګمراه شي او ډېر د دې د وجې نه ترقي وکړي. ډېر خلک راپرېوځي، ډېر خلک په بره لاړ شي. دا د قرآن مجید صفت دی، دا د هغه کتابونو صفت دی، د هغې قانون دا صفت دی چې دا ځینې خلک راغورځوي او ځینې خلک پورته کوي. ما په یو دغه کې ویلي که نه، په یو شارټ کلیپ کې په هغه فیسبوک کې، من یضل به کثیرا ویهدي به کثیرا. څوک د قرآن د وجې ګمراه شي او څوک د قرآن د وجې چې ایمان پرې راوړي خو کامیاب شي، ایمان پرې نه راوړي، اعتماد پرې نه کوي، نو ګمراه شي، تباه شي. یو کس پې د افغانستان د لاندې پې لیکل کړي، وایي دا څه ګډې وډې وایي مړه، وایي د قرآن د وجې هم څوک ګمراه کېږي. صحیح ده. دې خلکو له د دین نه مخکې انسانیت پکار دی. مستحبات یو طرف ته، سنت یو طرف ته، واجبات او فرایض یو طرف ته، عقیده یو طرف ته. اول دې د انسانیت ښودل پکار دي چې انسانیت څه شی دی. د هغې نه پس دې ته دین ښودل پکار دي. ښه ځکه د دین نه خو انسانیت زده نه کو، دین نه انسانیت ته پر راغلی، د هغې نه زده نه کو. اوس دې له د انسانیت یو بل داسې کورس پکار دی چې اول هغه کوي او د هغې نه پس بیا مونږ ورته وایو چې یاره تا ته تبلیغ کوو، تا ته دعوت درکو. ښه نو څه خبره مې کوله؟ دا خبره وه چې یاره دا قرآن مجید او دغه شان ټول کتابونه دا داسې قوانین دي چې دې د وجې ډېر خلک ګمراه کېږي، خرابېږي. خو توجه ورنه کړي تباه شي که نه، توجه ورنه کړي نو تباه و برباد شي. او چې څوک توجه ورکړي هغه کامیاب شي. زما د په الله قسمي پیغمبر دروغ نه وایي. په تاسو کې د چا عقیده شته چې پیغمبر دروغ وایي؟ د چا خو عقیده نشته، د چا دا عقیده نشته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله سبحانه وتعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. ډېر قومونه دي کتاب د وجې الله جل شانو بربادی، ناکامه کوي، راغورځوي، او ډېر قومونه الله جل شانو د دې کتاب د وجې نه کامیابۍ چوتوي. هغه دروغ وایي، هغه دروغ نه وایي. بیا الله جل شانو فرمایي اوس څه پکار دي؟ 15 صفاتو سره ما انجیل راولېږو، ډېر د نفي کتابو. اوس څه پکار دي؟ اهل انجیل له، هغې خلکو له چاله ما انجیل ورکړی دی، هغې له پکار چې وليحکم اهل الانجیل بما انزل الله، چې دی اهل الانجیل له دې عیسایانو له پکار دي چې په انجیل باندې خپله فیصله وکړي، او په انجیل کې چې څه دي چې په هغې باندې دي فیصله وکړي. الله جل شانو فرمایي څوک چې د الله جل شانو په وحي فیصله نه کوي دا سخت ګناهګار قوم دی. دا مې درته ویلي چې الله جل شانو دا درې واړه خبرې دلته ذکر کړي، فاولئک هم الکافرون، فاولئک هم الظالمون، فاولئک هم الفاسقون. درې فتوی الله جل شانو پیش کړي دي. تاسو ته ما ویلي چې انسان کافر کېږي کله، انسان مشرک کېږي کله، او انسان فاسق کېږي کله. ښه بس وکړو. اخوا بیا مخکې د تورات خبرې تېرې شوې، د هغې د احکاماتو خبرې تېرې شوې چې د یهودو د تورات سره څه وکړه. بیا اوس دا د انجیل خبرې تېرې شوې، د عیسایانو خبرې تېرې شوې، ورپسې د قرآن مجید خبره ذکر کوي الله جل شانو. د قرآن مجید شریعت ذکر